حقیقتا سی بعض وخت کې وغواړي چې راځه د کمپیوټر ته بیخي پاسورډ نه ورکوما دا ټولې پاسورډ دې ختم شي بس کلم چې سیستم چالان کو ډایرکټ باید کمپیوټر ته نه نوځو نو تاسو به کنټرول پینل تراشي په یوزر اکاونټس به کلیک کړئ بیا به یوزر اکاونټس تراشي مینیج انادر اکاونټ اډ ا نیو یوزر ان پی سی سیټینګ دلته به تاسو راشي ساین ان آپشنز ته دغه چینج پاسورډ باندې کلیک کړئ دلته پاسورډ 1 2 3 وکنه دا به ورکو نیکسټ نوې پاسورډ مو ورته ورکوه نیکسټ ان فینیش یو دا بلم ریموو کړه لاندې اوس خبره ختمه اوس تاسو سره یو قسم ته پاسورډ هم په سیستم باندې نشته دی یعنی بغیر د پاسورډ هم داخله دی شو